د خوست ملي رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. ډېرو ګلالیو زده کوونکو نننی ټولګی اوتم ده، فیزیک مضمون ده، برخه لسمه ده او ورڅو څلورم فصل نه پیل کو. څلورم فصل کې ساکنه برېښنا ده. دې دپاره چې موږ تاسې مخکې نه د فیزیک په څانګو وغږېږو چې ساکنه برېښنا بیا د فیزیک د کومې برخې جز ګرځي، په هغه باندې به بحث کوو. هر څو لومړی د برق فیزیک ته چې دا به موږ تاسې تعریفوو او لنډ تعریف یې لیکو او دغه میتود په دا شکل سره پرېږدو چې دا تر اخره پرپوتې شي او بیا تاسې د دې ویډیو نه د تلویزیون د لارې نه استفاده وکړئ. هغې نه وروسته بیا د برق فیزیک څانګې دي چې هغه هم په هغه باندې بحث کوو چې هغه څانګې الکتروستاتیک ده. برق بیا په دوو برخو ویشلی کېږي، الکتروډاینامیک ده. د الکتروډاینامیک بیا دا په دوو برخو ویشلی کېږي، جاري برق ده او ساکن برق ده یا ساکنه برېښنا ده. هر څو یې دې پوره چې فیزیک مخکې مو تعریف کړی ده په اولو ویډیوګانو کې. اوس هر څو برق فیزیک داسې تعریفوو چې د برق فیزیک د فیزیک هغه څانګه ده چې د برېښنایي یا د برقي انرژۍ د خواصو او بدلونونو څخه چی کوي؟ بحث کوي. داسې لنډ تعریف پرې ولیکو چې د برق فیزیک د فیزیک هغه څانګه ده چې د برقي انرژۍ د خواصو د بدلونونو څخه بحث کوي. یعنی برق فیزیک دا د فیزیک هغه څانګه یا برخه ده چې د برقي انرژۍ د خواصو او بدلونونو نه بحث کوي. دا د برق فیزیک چې ده بیا په دوو برخو ویشل کېږي. یو الکتروستاتیک برخه ده، بله الکتروډاینامیک برخه ده. دغه الکتروستاتیک برخه دا د فیزیک هغه برخه ده چې د ساکنه برېښنا څخه بحث کوي. یعنی په عموم کې موږ برق فیزیک په دوو برخو وویشلو چې یوې برخې ته موږ الکتروستاتیک فیزیک ویلو او بلې برخې ته یې الکتروډاینامیک فیزیک یایو. دا د فیزیک هغه برخه ده چې د ساکنې برېښنا څخه بحث کوي، چې دا د څلورم فصل د اوتم ټولګي موضوع ده. الکتروډاینامیک فیزیک کوم فیزیک ده؟ دا د فیزیک
هغه برخه ده چې د جاری برېښنا یعنی برق څخه بحث کوي. نو کله چې الکتروډاینامیک ته راغلو، دا د فزیک هغه برخه ده چې د جاري برېښنا نه څه کوي، بحث کوي. دغه جاري برېښنا بیا په دوه ډوله ویشلی کېږي. جاري برېښنا به دلته ولیکو جاري برق. دا بیا په دوو برخو ویشلی کېږي. یوه برخه یې مستقیم جریان ده. دویمه برخه یې بیا متناوب جریان ده. یعنی جاری برېښنا چې دو د الکتروډاینامیک فزیک چې هغې نه بحث کې، دا بیا په دوو برخو ویشلی کېږي. یو مستقیم جریان ده، یو متناوب جریان ده. مستقیم جریان موږ تاسې که چیرې په فزیک کې وکیسئ، مستقیم جریان په ډي سی سره خیلی کېږي او دغه متناوب جریان په ای سی سره خیلی کېږي. دغه چې ده دې ته ډایرکټ کرنټ یایو، دې ته الټرنیټیو کرنټ یایو. یا په موږ تاسې په اصطلاح نه هغه برق یا هغه برېښنا چې موږ تاسې د بیټرۍ نه په لوس لرو، کورونو کې بیټرۍ لرو، دغې برق ته یا دغې برېښنا ته موږ تاسې مستقیم جریان یلی شو. یعنې موږ تاسې په اصطلاح سره موږ تاسې مړ برق ورته یایو. یعنې د بیټرۍ برق چې دا موږ تاسې استفاده وینو کو ګټه وینو خلو، دې ته موږ تاسې مړ برق یایو. هغه بیا په هغه کې پلان ډول نه په ډي سی سره ښیو. او د بل متناوب جریان لکه د جنریټر نه چې موږ تاسې کومه برېښنا لوس ته وړو، یا هغه برېښنا وارداتي برېښنا چې اوس الحمدلله خوست ته هم ولیدو، د خوست په ښار کې چې دا استفاده وینه کو، دې ته موږ تاسې متناوب جریان یایو. یعنی دغه برخه د الکتروډاینامیک فزیک مربوط دو. دې ته ډي سی چې کله دې برق ته موږ تاسې ډي سی برق یایو، دا ډي سی مخفف دی چې ده ډي سی که چیرې داسې ولیکو چې دې ته ډایرکټ کرنټ ډایرکټ کرنټ که د انګلیسۍ د ادبیاتو یا د ژبې په لحاظ تعریف کو، کرنټ اوسني ته یایي. خو که چیرې د فزیک په هغه کې موږ تاسې په هغې نه بحث وکړو په علمي اکاډمیکه برخه کې، په فزیک کې کرنټ جریان ته یایي. ډایرکټ په پوهېږئ مستقیم، او کرنټ جریان دې ته موږ تاسې مستقیم جریان یایو. او دې ته بیا موږ تاسې متناوب جریان یایو، alternating current. دې ته موږ تاسې مستقیم، دې ته متناوب جریان یایو. کله که چیرې تاسې پام وي دغې جریان چې کله موږ تاسې په نظر کې نیسو، دې جریان چې ده مستقیم ده. دې جریان متناوب یعنی په دې شکل سره جریان کې، دا په دا معنا چې د دې
برقي انرژي چې کله په یوه حادي کې صورت نسی دغه طرف یو طرف ده منفي نه مثبت طرف ته چی کوي حرکت کوي خو د دغې د متناوب جریان دغه په خپل هغه کې د قطبونه چې دي دغه کچېرې فرض کو منفي ده مثبت فرض کو دلتا منفي او دلتا مثبت فرض کو دې قطبونه یعنی په یوه سکند کې یا په یوه ثانیه کې دغه خپل قطبونو ته 50 ځله یا 80 ځله خپل قطبونه بدلوي یعنی کله د جریان د منفي طرف نه مثبت ته او کله د مثبت طرف نه منفي ته چی کوي حرکت کوي نو دغه ځکه متناوب جریان ده چې دې ته موږ توسې متناوب جریان یایو او ګراف په دې شکل سره ده چې په دې رقم سره چی کوي حرکت کوي یعنی قطبونه کله مثبت کیږي کله منفي کیږي یعنی دغه پروسه چې کله سر ته رسیږي په سکند کې په ځینو کتابو کې 50 ځله ښیلی او ځینې کې 80 یعنی د 80 نه نیولې تر 50 پورې د خپل قطبونه په یوه سکند کې چی کوي بدلوي هر څو ګلالیو زده کوونکو د دې هغه ته کشف ده چې جاري برېښنا چا کشف کړه او ساکنه برېښنا چا کشف کړه خالي دغې دوه هغه عالمانو چې جاري برېښنا یې کشف کړی دو او ساکنه برېښنا یې کشف کړی دو دغه چی کوو نومونه یې دلته ذکر کوو او هغې نه وروسته بیا انشاءالله په نورو موضوعونو بحث کوو دغه جاري برېښنا ایټالوي عالم ګلواني یعنی ایټالوي عالم و د ګلواني په نوم و دې چی کړه کشف کړه او دا ساکن برق چې و دا یونانی عالم د تالیس په نوم کشف کړه یونانی عالم اوس موږ توسې موضوع نننۍ موضوع مو ساکنه برېښنا یا ساکن برق ده چې د اوتم ټولګي په 4 فصل کې په دانې بحث شوه ده دانې بحث کو یونانی عالم تالیس دغه موضوع چې کله روښانه کړه د ساکن برق په اړه معلومات وړاندې کړه هغه د دې کاشف شو چې دغه ساکنه برېښنا یې چی کړه کشف کړه مخکې له دې نه د یونان خلکو د ساکنې برېښنا سره بلدتیا پیدا کړې وه هغې سره بلد و په دا معنا چې کله به دی دغه جمعې وغوست دی که تاسې هم دا یو رقم ونینې جمعې د دا وغوند دی د اغوستو په وخت کې تاسې د یوې جرقې سره د یوې هوو سره او که چیرې تیاره وي د یوې رڼو سره مخ کیږئ دغې یوناني یا د یونان خلکو به چې کله د جمعې وغوستې د دغې هغه سره د ساکنې برېښنا د جرقې سره چې داسې جرقه کي او داسې رڼو کي دې سره چې و بلد و یعنې دی تشخیص کړې وه چې دی دغه کومه پیښه چې منځته رسي د جمعو اغوستلو په وخت کې دغه یوه پیښه دی لیدلې وه چې دا پیښه دو یعنی یوه پدیده دو خو دی دې په علت نه پوهېدل چې دا دي چې شه کله به چې دی ویښتون غمنځول د سر ویښتون بې غمنځول هغه کومه
پلاستیکی منځ بوچي و یا منځای بوچي و، هغې به هم د دی د وختونو هغه جرقه ورکول، هغه یو هغه اواز پې ورکول. نو دی د دې پېښو ته متوجه و چې دغه څه ډول پېښه ده. خو هغې نه وروسته دغه تالیس یوناني عالم داسې وکړل چې د داسې دغه نظر بیان کړو. د داسې ووی چې هغه وخت چې مونږ کله دوه جسمونه یوه بل سره په تماس کې کو یا دوه جسمونه یوه بل سره وسیلو، یعنی ویمخو، د مخلو په اثر په دا کې یوه ساکنه برېښنا چې کېږي ارمنځته کېږي. دا داسې ووی چې که چیرې دوه جسمونه سره ومخو، د مخلو په اثر دغه جسمونه چې کېږي چارج دوره کېږي. که چیرې فرض کو دا یو جسم وي، دا یوه پلاستیکي میله وي، پلاستیکي میله وي، میله او یوه رنجه وي. رنجه یا د ورېښمو ټوټه وي چې هره یوه ټوټه وي د پراخ ټوټه. کله چې دا دوه جسمونه مونږ سره ومخو، د مخلو په اثر دا جسمونه چې کېږي چارج دوره کېږي. هغه جسمونه چې مثبت چارج شي، څه شي؟ که دا چارج مونږ په کیو سره وښیو، هغه جسمونه چې مثبت چارج شي هغې الکترون د لاسه ورکړی وي. یعنې د مخلو په اثر کله چې یو جسم مثبت چارج شو، هغې خپل الکترون د لاسه ورکړی وي. هغه جسم چې منفي چارج شي، که چارج په کیو سره وښیو منفي چارج شي، هغې یو الکترون خوستی وي. نو دا داسې ووی چې ساکن برق یا ساکنه برېښنا هغه برېښنا دو چې د جسمونو د سلولو یا تماس کې کولو یا د مخلو په صورت کې د خپله الکتروني تبادله ارمنځته کې دا ساکن برق ده. نو کله چې دا پېښه ارمنځته کېږي چې ساکن برق تولیدېږي، نو دلته یا به الکترون یو جسم وخولي یا به الکترون چې کوي لاسه ورکوي. کله چې الکترون د لاسه ورکړو دا جسم مثبت چارجېږي، او کله چې یو الکترون واخلي دا جسم چې کېږي منفي چارج کېږي. نو داسې نظریې دي چې ټول اجسام د برېښنا له نظره په عادي حالت کې، یعنی د چارج یا د برق له پلوه خنثی ده. یعنی کله چې په عادي حالت کې اجسام وجود ولري، شتون ولري، او د یو بل سره په تماس کې نشي، که هغه د تماس طریقه وي که د مخلو طریقه وي، دا د برق د له پلوه د چارج له پلوه خنثی ده. خو کله چې دی دوه سره وسیله و د جسمونه، دغه صورت کې د دی الکترونونو په منځ کې تبادله رامنځته کېږي، یا الکترون خولي یا الکترون د لاسه ورکوي. نو دا په دا معنی چې که چیرې په عادي حالت کې مونږ یوه هسته فرض کو، یو جسم یو عنصر فرض کو، دا یو عنصر ده چې پیره مدارونه لري. دا د یو عنصر، یعنی چې عنصرونه د اتومونو نه جوړ شوي دي، دا د عنصر یو اتوم ده. په اتوم کې پروتون او نیوترون وجود لري. کله چې دې هستې ته وکیسو او په مدارونو کې چې لري الکترونونه لري، دا هر عنصر بیا د پروتونونو او د نیوترونونو
او په خپله د الکترونونو له مخې بیا فرق لري چا زیات چا کم. خو کله چې په عادي حالت کې وي، په عادي حالت کې د الکترونونه او پروتونونه چې وي مساوي وي. په عادي حالت کې د پروتونونو چې په پی سره یې ښیو او د الکترونونو چې په ای سره یې ښیو د شمېر سره مساوي وي. دا عادي حالت د دې وجه سره. او که چیرې بیا پروتونونو نه دا الکترونونه زیات شي یا د پروتونونو نه الکترونونه کم شي، وبخئ دلته د پروتونونو نه الکترونونه کم شول، یعنی دا د کمولي او زیاتولي سمبول د پر یوځای کې پروتونونه د هغه نه څه شول زیات شول د الکترونونو نه، یا پروتونونه د هغه نه څه کېږي د الکترونونو نه کمیږي. په دا صورت کې بیا به د مښلو یا د تماس کې ورکولو د اجسامو یوه پروسه سرته رسېدلې وي. دلته به الکترونونه څه وکړي، د شمېر به کم شي د پروتونونو په نسبت. دلته به په دا یوه جسم کې یو چارج رامنځته شي. دغه چارج چې ده، دغه چارج به بیا هغه کومه میله چې د پلاستیکي که چیرې د کاغذ وړو وړو ټوټو ته یې موږ نږدې کوو، دا ټوټې به څه کوي څون ته جذبوي. خو دغه ساکنه برېښنا بیا په جسم کې پاتې کېږي، یعنې انتقالېږي نه. او جاري برېښنا بیا داسې ده چې یوه ځای نه بل ځای ته څه کېږي، په یوه هادي کې انتقال مومي. نو دغه د ایټالیوي عالم ګلواني کشف کړه جاري برېښنا، او ساکنه برېښنا بیا یوناني عالم تالیس په نوم دا یې کشف کړه. نو دغه معلومات خدای دې وکړي چې دوسته د استفادې وړ وي، او دغه رقم دغه کومه تخته چې ولیکه شوله معلومات مو راخوستل، دا یې ځون سره بیا نوټ کوئ او د دې نه استفاده کوئ. او خدای دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. بیا له پرما.